أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صدق الله العظیم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 209 شروع کو. په دغه درس کې به موږ تاسو د سوره آل عمران آیات نمبر 143 144 او 115 ترجمه او تفسیر وکړو. لیسو ندی دوی ټول سواء برابر، یعنی د اهل کتاب ټول برابر ندی، من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه امه یوه فرقه قائمه چې سمه ولاړه وي، چې سمه برابره وي، یتلون آیات الله چې لولي دوی آیاتونه د الله آناء اللیل په وخت د شپې کې، وهم یسجدون په داسې حال کې چې دوی سجدې کوي. یؤمنون بالله دوی ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، ویأمرون او دوی امر کوي بالمعروف په نیکۍ سره، وینهون عن المنکر او نهی عن المنکر کوي، ویسارعون او دوی تلوار کوي، دوی تیزی کوي فی الخیرات په نیکو کارونو کې، و اولئک او هم دوی چې د من الصالحین د نیکانو څخه دي. وما یفعلوا او هر څه چې کوي دوی من خیر د خیر کارو څخه، فلن یکفروه پس نه ضایع کړی دی دوی لره هغه کار، نه فلن یکفروه پس له سره به ضایع نه کړي دوی لره هغه کار. والله او الله چې د علیم بالمتقین ښه پوه دی، ښه عالم ده په احوالو د پرهیزګارانو باندې. نن الله پاک متوسطه د یهودو او د نصارو باره کې خبره کوي. ربط یا معلوم ده، هغه ورځ موږ تاسو د یهودو باره کې دا خبره کړې وه، اهل کتابو باره کې، چې دوی باندې به همیش د الله طرف نه ذلت او غربت وي، هر ځای کې به خوار او زار ګرځي. نن همدوی باره کې بیا دا خبره کوي، داسې نه ده چې دا ټول اهل کتاب یهود نصارا یو رقم ته دي. دا وکې بیا خیا شته، خو هغه ډېر لږ دي، ورکې اکثر یې څه دي خراب دي، لږ یې ښه دي. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه پکې مسلمان شو، ښه سړی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ایمان راوړه. همداسې علماو د دغه آیات شان نزول هم داسې لیکلی و. نبي علیه السلام مسقطان جامع ته لږ ناوخته رووته، نو صحابهو ته انتظار و. بیا نبي علیه السلام چې راووته چې کسې صحابه جومات کې انتظار دي، نو ته ویې فرمایل چې خبردار په دغه وخت کې څوک لمونځ نه کوي، بلکې دا مو او تاسې څه دي یعنی کوي، یعنی مسلمانان دا اهل کتاب کوي. لیسو ندی دوی ټول سواء برابر من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه امه چې یو امت وي، قائمه برابر ولاړ قائم وي په حق باندې، یتلون چې هغه لولي آیات الله د آیاتونه د الله آناء اللیل د شپې وخت کې، وهم یسجدون په داسې حال کې چې دوی سجدا کوي. یؤمنون بالله دوی ایمان راوړي په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، ویأمرون او دوی امر کوي بالمعروف په نیکۍ سره، وینهون او منع کوي عن المنکر د منکر څخه، ویسارعون او دوی تیزی کوي تلوار کوي فی الخیرات په نیکو کارونو کې. دا نیک کار کې به تیزی کوي، داسې به نه کوي چې والا سبا به وکم بل سبا به وکم، نه نن یې وکه، چې نیک کار کې د سستی وکړه بیا پاتې کېږي. تیزی په اسلام کې ښه نه ده، خو په یو څو کارو کې تیزی ښه ده. هلک او جلکۍ چې بالغ شي واده ورته کوه، مړی چې اوسي زر یې ښخوه، او نیک کار زر کوه، نوره به هر یو کار په طبیعت سره کوي. و اولئک او مو چې وړکې غریب 150 نه واوړي واده ورته کوو چې ودرېږه پیسې خو وګټي، نو هغه 150 15 کالو پورې دومره ګناهونه وکړي، بیا یې چې والا اولاد مې خراب شو. همداسې جلکۍ نه والا صبر وکړه واړه دی، نه بس چې پیغله شوه واده ورته کوه، دا د پردي کور دی.
همداسې وړکه چې بالغ شه واده ورته کوه. نن سبا مو تاسې نکاحګانې سختې کړي دي په هوټل کې ماړی ویر کوم دا دي او دا دي نه ته نه دي پکار ساده واده وکړه فرض نه ده چې ماړی ویر کړي. و اولئک همدا خلک چې من الصالحین د نیکانو څخه دي. وما یفعلو او هر څه چې کوي دوی د خیر کارو من خیر د خیر څخه فلن یکفروه پس لسره به ضایع نه کړي دوی لره د هغه کار یعنی هغه کار ثواب به دوی ته خامخا میلاویږي. والله او الله چې د علیم ښه خبردار دی عالم دی په ټولو احوالو باندې بالمتقین د متقیانو څخه. نو نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.